السلام علیکم ګران عزتمندو کتونکو زم تاسو قربان ملک شازیب ستور د خیبر پختونخوا پروګرام کې تاسو ته هرکلی ویم نن چې کوم دا پروګرام دی دا د آل بیکر اسوسییشن تنظیم ملګرو یو ګیدرینګ پروګرام را جوړ کړی دی اختر تیر شو اختر نه بس عید میلاد فاتح پروګرام را جوړ کړی دی ټول ملګری راغلي دي ډېر خوندور ځای دی تاسو لیدی شئ ځان سره خپل ګډه مروستري څنګه چې تاسو لیدو چې حلال کو اوس به چې کوم مختلف قسمه طریقو باندې به پخیه نو مون سره چې کوم ملګری راغلي دي هغه ټول ملګرو سره غب شپ لګو السلام علیکم سیکریټری صاحب اختر مبارک شه اختر د خطر خوشاله کله ډیر مزیدار او زمونږ صحیح اختر چې کوم نه نو هغه نن دی خاجي خا ځکه چې زمونږ چې کوم آل بیکر اسوسییشن چې کوم ملګری دي نو غینن عید میلن پارټي کړی دا او دې ته خو بتا ته پتی چې دې ته کوم نو ملي ځکه چې موږ یو نه به تر راغلی نو پراس کې ساتل دي نو پراس کې دای نه راځي نه اختر کې نور ځون ته چکر لته کنه وتلې نه سجی اختر نه مخ کې کالم ته تلو ما او ما پکې حالت یو سورج تیر کې کالم ته او بس اختر مو غون پکور تیر کا نو بدانن زموږ اختر چکر دی عید میلن پارټي دا او الله پاک دې د سلازه سره سیب چې کوم یونین دي چې کوم ملګری دي الله پاک دې ټول خوشاله و آباد لري او نن زموږ ډېر ښکلی پروګرام دی او شازیب خان الله پاک دې تام ډېر خوشاله کړي ځکه چې ته موږ سره په هره موقع باندې موجود یې او یقینا چې موږ نن ډېره ښه انجوای کوو انشاءالله دا خبره به پکې زما خامخا راولي چې را روان جمعې به انشاءالله موږ ځو چترال ته به راسره ځای که خیر انشاءالله بالکل په سترګو سره زموږ مشران یې پوه شوي عزتمن چې الله دې خوشاله دا به موږ سره پیسې ولاړ دی پیسې سره خبرې ترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی ټیک ټاک شکر دی تاسو هم نن راغلی د آل بیکر اسوسییشن تنظیم په حواله باندې څه ویل غواړئ څنګه تنظیم دی زه د ټولو نه مخکې د پښتو نیوز ډیره زیاته شکریا ادا کوم او بیا د آل سویټ بیکر صدر حاجی غلام ایوب سالارزي صدر صاحب او د دې جنرال سیکریټري سرزمین جی صاحب ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې دا د آل سویټ یو خپل پروګرامي ګیدرینګ دی ځلم چې کم دی عید میلن یو پروګرام کړی دی او زمونږ چې کم دی لکه زما غلام حسین جی صاحب مونږ د دې په هر پروګرام کې دی سره شامل کیږو دی مونږ دعوت راکې باقاعده داغه نظر دی ډیره زیاته شکریا ادا کوم ډیره خسته وبدي ډیره مزیدار وبدي ډیره یخي وبدي او ډیره خولي لوکیشن دی سندریم ډیره مزیدار ده او بم ډیره مزیدار دي نو ډیر خوند او ډیره مزه وکړه صدر څه پخوي دا خو گوشت شاول خاجي خا او څه پخلی به کوي نن پخلی خو تولید یو چيلي یو ګډ دی ان شاء الله هغه به په سیخانو کې دی او بس مړه دې مرګرو نن ګیدرینګ دی عید میلن پارټي دا او ان شاء الله ښه انجوایمنت به کوو ها څه خپل پخلی درځي کم څه پخلی چل درځي کم مالا یاره زه غوښه ښایسته پخوم که غټې یو که نرۍ او د هغې اخلي پخلي او وریجې مې چاته ژوند کې نه دي پخ کړی چې کوم پخلی کې دا به کوم ملګری کوي دا خو زمونږ الحاج امین زمونږ مشر او دی انشاءالله د چاولو له ګوشت ذمهواري دا اخیستې ده او داسې بریدونه مو کوي نه انشاءالله چې کوم د سکرو پروګرام وي او نو هغې ته به ومودرو انشاءالله سیخان به پې پخو کښي د پخلی چلم چا نه زده کړی دی شاده مرګرو خو بخان دي برحال شازه هم مسافري کړی ده مدینه منوره کې 15 سال سوله تیر کړي الحمدلله چې کوم شی دې په سر شي بیا ښه کېږي جي او نو بس دې ټایم کې زموږ په سر دا چاول دي نو به دا به پخو انشاءالله دې ته به ګورو او نو انشاءالله چاول به پخو او صدر صاحب دی خو ګډ پخې دی خو د ګډ ذمهواري اخیستې ده ذمهواري له ګډ د ساسو چاولو ده او جی او نو زموږ دا چاولو ده کم از کم څومره ملګري راغلي یاره نن خو کم از کم د ما چې څونه حالې 40-50 کسان دي قریب ترین صدر صاحب 40-50 کسان راغلي او دا سور سر لګو خپل باندې خبره ترې کوو ټیک ده جی اوس دې بل ملګري له ورځو دې زما وخت راځه خیال دې جاړي ډې ذاتي وجړل ډېر زیات وجړل چې څه وجه ده دا وایي ټول ملګري خان ته جاړي زموږ دا کار داسې والا شی موږ ته چې کار جړا والا شوی دی جړا کار موږ ته والا شی
ډېر خوشاله نه یې؟ ډېر زیات خوشاله یو، ډېر ښکلی موسم دی. موږ خپل صدر صاحب او سیکرټري صاحب او جنرال سیکرټري دې جري په ټور باندې راوستي یو او ډېر ښایسته ځای ته یې راوستي یو. ډېر ښکلی موسم دی، ډېر یخې اوبه دي، ملګري ښه خوشاله دي. ځان سره چې کوم دي ځواني هم وروړي دي، دا ځواني لکه رابره کړه، ځواني هم وروړي دي. دا وخت موږ سره خوږ درون مشر ناست دی حاجي سرزمین حاجي صاحب، دې سره خبرې ترې کوو چې دې څه تیار کړل. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاده. څنګه خیر دی؟ ټیک ټاک دی. تیار کړلو یاره موږ خو ځان سره یو ګډ راوستو ډېر سپیشل او هغه مو سیخانو کې پوخ کړی دی، بیا مو پتیله کې واچو نیمبوان او سرکم ورکم پې واچوله مساله یو شی برابر کړو. اوس هم بس کروي ښودی او د پاس هم پې کاپړه دم کړی دی، نو دې نه بس په انشاءالله هغه وچ هم سور کړی دی. او به ملګرو ته پلیټونو کې پیش کوو، هغې سره به سلاد وي، چټني به وي ورسره، او هغې نه پس هغه چې وخوري تکې بیا روجي دي او غوښې والا، نو هغه به خوري. هغې نه پس بیا چیلي والا غوښه ده، جدا کړي کې سره کړې ده، نو هغه به بیا خوري انشاءالله روټۍ سره، او بیا خیره کې به فروټ خوږه خیري کاوه به څکو، او انشاءالله بیا به کار ختمو که خیري. صدر صاحب تاسو څه ویل غواړئ؟ چې داسې ښکلې د سرو باچا سره دی، حافظ صاحب دی، زمونږ امینی صاحب دی، نن پکې زمونږ مشر سلطان حاجي صاحب هم دی. فرسټ ټایم موږ سره ملګرتیا کړې ده، زما مشر ورو. نو دا خو د خوشحالۍ پروګرام دی او زمونږ عید ملن پارټي ده پروګرام دی، ګیدرینګ دی بهترین. آیسکریم په کوم وروړي دي؟ آیسکریم دی او دا زمونږ دلته یو ډېر خوږ دوست دی سعد، هغه ټول پروګرام ارینج کړی دی. هغه سراج چې کوم دی نو هغه بهترین پروګرام کړی دی، د هغه هم شکریه ادا کوو. میزباني هغه زمونږ هغه دلته کوي. جی بالکل صاحب، موږ روټۍ تیار روټۍ خورو، دا موږ تاسو سره شریک کوو، موږ سره اوسئ جی. تیار شو که خوښه تیار نه شوه؟ شازیبه دا هو تیاره شوه. ښه تاسو لږ وښایئ. دا موږ جي له اول هم سیخ کې پخه کړې ده. ښه جي ښه، ماشاءالله ماشاءالله. پتیله کې جي دغه کړله، لږ رانږدې کړه. پتیله کې هم بیا لږه دب کړه. ښه جي ښه. نو دا د دب سره ډېره مزېداره شي جي. ښه جي ښه. او نو بس اوس تیاره ده او ملګري ناست دي، بس انشاءالله انتظار کوي د غوښې. او دې نه بعد دې څه خوراک ده؟ دې نه بعد به جي دې پسې چای مې کاوه، بس پخو تیاره ده. الکه دا باسي ګپي.
الحمد خوندو کنه سم په بربېټ مو خوړو الله پاک ته سرزمین نصیب ډېر خوشاله کی لې څنګه جوړ کړو ډېر زبردست ډېر مزیدار مونږ له خدا کور پخلیر کو مونږ وای چې سر وخت ورجو له چې کم دینو امینه چې سیبرا غواړو او د سیخ کې چې کم دینو سرزمینه چې سیبرا غواړو اپس به ته په سوال ورته هم روټه خوړه څه خوندو کنه یاره ماشاءالله ډیر زیات خوند وکړو او ډیر په مینو په خلوص او چې کم دی سرزمینه چې سیب امینه چې سیب پخلې کړو ډیر مزیدار او ډیر مزه وکړه خجي خیر اجي سه بس پکې پاتې شو کنه ټول ملګرو نه ماشاءالله ملګرو ډېره ښایسته روټۍ وخوړه ډېره په مینه خاص کر غوښه ډېره خوښه شوه راته غوښه وه او بیا چې کوم دی هغه په پتیله کې دم شوې وه ډېره سپیشل راغلې وه ماشاءالله ملګرو ډېره په مینه وخوړله اوس ورځو پرمن کاکا طرف ته سره خبر تر کوو الکا دباسي ګب وخت موږ سره جنت سیکرټري پرمن کاکا موجود دی ای سره خبر تر کو روټه خوړه چې روټه په خواله باندې سبل غواړي السلام علیکم وعلیکم سلام مرشد له اوسم جوړ نه والله چې داسې زبردست روټه مو خوړه جی ګران عزتمندو کتونکو دا زمون نانی ټور اخره کې چې کم دینو صدر صاحب یو خپل غونډه کې پیغام ورکول غواړي تر تورزو جی زمون ټور هو چې کم دي سر تور رسیدو ملګرم ډېر خوندونه واغستل کتونکو به دوم عزت خوندونه غستې وي اخره کې تاسو میسج ورکول غواړي بسم الله الرحمن الرحیم شکریا دا کوم د ټولو مرګرو چونکې زمونږ بیکر سویشن داسې مرګري دي چې زمونږ یو میسج باندې ټول مرګري حاضرېږي نو زه د دې ډېر زیات مشکور یم او بیا خصوصي شکریا ادا کوم د خپل مرکز تنظیم تاجران جنرال سیکرټري غلام حسین صاحب زمونږ د مردان چیمبر سابقه نائب صدر حافظ الرحمن الحاج امین او خپل مشرور چې پس ټایم موږ سره ګیدرینګ کې شامل دی حاجي سلطان د دې ډېر شکریا ادا کوم او بیا خاص کر زمونږ د دې ځای چې کم مرګري دي اسراج دي ډېر غټ خدمت وکړو د دې هم شکریا ادا کوم او زمونږ دا ګیدرینګ د بیکرو را مشهور دی روي د دې دا ګروپ نو مخکې دا یونین او دا زمونږ رولي ده او ان شاء الله دا رولي به تاسو ته نږدې او زر د ان شاء الله دا به زمونږ د کشمیر په ټور کې خو ان شاء الله مونږ کشمیر د پر نږدې تک دی شکریا ستاسو دا کوم ډیر مننه ډیر شکریا بالکل تاسو صدر صاحب خبره تر وله دي دا ما سره چې کم دي زمونږ ملګرو و اسراج نومې دي ادي زه ته مونږ راغلو و زمونږ ډیر خدمت مو کوه دي سره مونږ خبره تر کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر خیر شکر نستاو زه د مړې ملمانه راغلو تاسو له دعوت ورکړو و نو په دې مکمل ساسو سو وینا ده زما د مکمل دا وینا ده چې زه د صدر صاحب او د سیکرټري صاحب او د غونډو مرګرو ډیره شکریا ادا کوم چې دوی د خپل قیمتي وخت نه لغوند کې وخت وکړو او دلته زمونږ ځای ته راغلو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او زموږ چې کوم روان ټور دی کشمیر دی نو ډېر زره موږ کشمیر تم زو او هغه ټور په تاسو سره شریک کوو اوس زموږ خبرونه سره ترسي چې چرته یې خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه د الله پامان